إليه بردا وسلاما وأنزل على عيسى بن مريم مائدة وطعاما وأسمع الكلم على الطور سينا وهيا وكلاما وسخر لسليمان ريحا وإنسا وجنا وطيرا وغماما وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما ونجى يونس من الغرق بعدما مكث في بطنه 40 يوما ورد على يعقوب البصر بعد إذ جاء البشير بشيرا وإماما وقربا حبيبا بالمعراج قاب قوسين إعزازا وإكراما أزلي أبدي أحدي صمدي سرمدي في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا ورفيعنا وشفيقنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أستفتح بفضلك وكرمك بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شريف. اللهم صل على محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. معزز حاضرین کرام، باقی تمام سامعین عظام، اللہ رب العزت انسان د یو عظیم مقصد د پاره دنیا ته رالیږلی دی، چې دا انسان با د خپل الله په خوښه باندې زندگی تیری. انسان دنیا کی یو سورز و ملمه دی، دا پیدا شوی د آخرت د پاره دی، لیکن دا دنیا دا د آخرت د پاره یو کرونده ده. الدنیا مزرعة الآخرة. که انسان دلته کی د الله په تابعدارۍ کې زندگی تیر کړه، نو دا انسان با آخرت کې خپل خوشحالو ته ورسیږي. او که دنیا کې د انسان خپل زندگی دا په الله لعب و عبثیاتو کې تیر کړه، نو آخرت کی بدل تاوان سر مخشی. کامیابی دادا چه انسان د جنت والاو گرزیگی و جہنم نبچی. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقد فاز. کم سڑے جہنم ہور نبچ شو جنت والاو گرزیلو دغا انسان کامیاب دے. الہ العالمین وی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دا دنیا جون دا دوکا دا انسان دوکا کئی، دا خائص، دا عیش و عشرت، دا انسان دوکا کیا چاہیے. دیر خلق دوکا کڑل، دا اللہ نے واڑل، شیطان او نفس غالب شو او دے دا اللہ پنا فرمانوں کی اون خطر. بس زمان عزت مندو منگا و تاثرم دغا فیصلہ کی گی کہ دا اللہ تابعداری کی دی زندگی تیرا کڑا آخرت بری خوی، او کہ دا اللہ پنا فرمانے کی دی زندگی تیرا کڑا نو آخرت بری رتاوانو گرزی. دا کمایتونه چې ماوی دی کې الله د یو جهنم تذکره کړی دا، لکه څنګه چې الله سره ګرم جهنمونه شتا، د تاو والا دی، گرمایش دی پکې، گرمی ده پکې، حرارت دی پکې. دغه سی الله جل جلاله سره یخ جهنمونه هم شتا، بلکې د قرآن د انداز نه داسې معلومیږي چې هغه ګرم نه به دا یخ خطرناک وي. کله الله د یو کافر تذکره کړې ده چې یو کافر مذاکراتو له نبی علیہ السلام لراغله او هغه کې پیل شو، بیا قوم ته تللی دی،
خو لیکن الٹے بدنام ولګولا نو الله وی سأصلیه سقر دغه کافر زیب سقر وی او بیا وی وما ادراک ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر الله وی تا ته څه پته ده دا یخ جهنم چې ما تیار کړی دی خپلو دشمنانو لره د دې عذاب نه خبرې وی لا تبقي ولا تذر نه دی غوښه پرېږدي او نه دی هډوکې پرېږدي لواحة للبشر وی دې جهنم ته دی یخ جهنم ته دی سقر ته پریوتو سره د انسان د سر او د بدن نه به دا سرمن روغ غورځېږي دومره خطرناک بیا همدغې سورې مدثر کې الہ العالمین د یو څلورو کسانو تذکره نوره کړې ده د دې امت چې الله رب کریم به دا دی په دې جهنم کې دی سزاوار ګرځوي اوس مونږ او تاسو سوچ کو که مونږ او تاسو کې دا عمل وي نو توبه به وباسئ او که دا ګناه در کې نه وي شکر د الله ادا کړئ الله د خپلو جنتیانو صفت کوي چې دا جنتیان به جنت کې ناس وي خوشحالی به کوي گپې به لګوي په دې گپ کې به د جهنم والاو باره کې خبره شروع کړي جهنم نه به یو کړکۍ کولاو شي دا مونږ مخکې ویلي چې جنت او جهنم دا ګوره اوس نه تیار دي ښه معتزله یو ډله تېره شوې ده د هغې دا نظریه ده چې جنت او جهنم حق دی خو دې نه بعد به تیارېږي زمونږ د مسلمانانو دا عقیده ده چې جنت هم الله تیار کړی دی او جهنم هم الله تیار کړی دی په موقع شته چرته دی نو اهل علم وی چې جنت بره دی وفي السماء رزقکم وما توعدون د جنت باره کې اتفاق دی چې جنت بره دی جهنم چرته دی نو بعض اهل علم وی چې جنت بره دی نو جهنم لاندې اسفل سافلین کې دی او بعض علماء توقف کړی دی چې بس الله له پته ده چرته دی او جهنم شته الله مخکې نه تیار کړی دی نو دا جنتیانو به جنت کې گپ لګوي مجرمانو نه به تپوس وکړي کړکۍ نه به آواز وکړي پیژني به دا زما دنیا کې کلیوالو دا زما مالت والاو دا می عزیزو تربورو رشتہ دارو ناغی نه به تپوس کوي ما سلککم فی سقر تاسو دې سقر جهنم تا کوم خبر راوستئ تاسو کې کم جرم ده کم گناوا کم غلطه کې تاسو اختوي چنن دی یخ جهنم کې سوځي گئی جرم سره گناہ مسرا ستاسو خطا کم یوا نو غیب جواب کې وی لم نکو من المصلین سلور گناہونه ذکر کړي پہلے گناہ دادا چې لم نکو من المصلین امخ منذ والانو سمره مسلمانان په دنیا ځان ته وی مسلمان مون نه کوي
دا د جمعې مانځله چې راځي دا مونځګزاره نه دی دا د اختر مانځله چې راځي دا مونځګزاره نه دی مونځګزار هغې ته وایي چې 5 وخته جمع سره مونځ کوي 5 وخته دا یو روژه او بله روژه چې مونځ کوي دا مونځګزاره نه دی ولې مونږ یوازې د جمعې او د اختر د الله رزق خورو یوازې روژه کې د الله رزق خورو نه د کال 12 میاشتې مونږ د الله رزق خورو که نه الله راکوي رزق وی لم نکو من المصلین مونږ مونځ والا نو د مونځ مونږ سره څه قدر نو اهتمام هم نه دی کړی که موقع وه نو مونځ شوی دی او که موقع نه وه نو بس خطا دی ډېر مسلمانان داسې کوي مانځه ته سپک ګوري دوړې ته نه خطا کېږي موبایل ته نه خطا کېږي پیسې ګټل ته نه خطا کېږي او مونځ ته خطا شو دا څنګه مسلمان دی داړو مسلمان نه دی نبی علیہ السلام گنا حدیث پدے باب کشتو زمون د باز احناف هم دا فتوا دا چې سو قصدن منز پریدی دا کافر دے من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر دے کافر کیگی امت مانز سر لوبی شروع کری دی فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة اللہ وینا اہل خلق رال المنز برباد منز برباد کو نہ دا جمع خیال شتا نہ دا ٹیم پابندی شتا خو بس کا ازگارو دا منز کڑے رے ہو کا نہیں بس وی زمڑا پا یو مانز بسوشی لم نکو من المصلین منز نکولو دیر مسلمانان دنیا کے داسشتر چاگی منز تسپک گوری کله کړه او کله نه کړه الکه څنګه چلې یره یو سحر مانځه ته به نشم پاسې لعنت شو پتا شو ولې نشه پاسې پیسې ګټلو لا پاسې دی شي او مانځل نشي پاسې د پیسو غم در سره شته د مانځل در سره نشته چې ما ته پته ولګي چې سحر می پلان کیږي کار دی اول تبا گھنٹه سفر دی نو داغه نه مخکې می تیارې کړې پاسما ځان ډیپټه ته په وخت رسو پیسې ګټلو له په وخت زما لیکن جنت د پاره او د الله رضا لپاره ما سره ټیم نشته باندې کوم والله نشم پاسې ده ولې نشي پاسې ده داړو باندې نه ده دا الله د دربار کې بدی باندې ګیره دیو جن ډېر احتیاط پکار دی ہر یو منز قیمتی دے گورا ہر یو منز کیرے شیطان کم منز خطا شو بمدے دے اللہ جہنم تو غرزی سب پتہ لگی دے وجہ دا مانزر دیر قدر کوئی دیر احتمام کوئی بچے دے جاڑی جاڑی دی کاروبار دے خطا کی گی خطا دی شی بلا مسئلہ وی دی خراش منزو کا اللہ تو درے گا منز غم کوئی ندیبوی لم نکو من المصلین منز والا نو سڑیا منزم نکو لبس ولم نکو نطعم المسکین دویم گناہ زمون داو چی منگا خیر خیرات دا اللہ پلار کے نور کولو خلاصہ دا یاد داو پیسے میڑے رخواخی خپلا من خیرات نور کولو بل سړی به که زما مخکې خیرات کولو هغه به من بدي شو نن ممکن دا عادت دا الله د باطل پرستو نښه ذکر کړې ده ولا یحض علی طعام المسکین چې دی به د خوراک د غریب باندې یو بل لتیزي نه ورکوي دا د بېدینه خلکو نښه خیر خیرات کوئ دې سره الله مال پاکوي دې سره الله ستا په روزه کې ډېر خیر او برکت اچي وی ولم نکو نطعم المسکین موږ غریب سره تعاون نکولو مالت کې یو تن نهار شپه تېره که الله ور ټول مالت والاو نه تپوس کوي
ستا په محلت کې د پلان کې ولې نهاره شپه تېره کړه مونږ سره د دې خبرو فکر نشته عبدالله ابن عمرو ابن العاص فاتح مصر رضی اللہ تعالی عنہ کور کې چیلے حلال کړي او چې مازیګر راغله تپوس کوي اهدیتم لجارنا الیهودیه دې زمونږ غونډیانو کې دا کافر چې دي يهوديان کافر دي ګر دې کافر لمغه خلېګلې هغه سره د کافر غونډي محکو مونږ سره د مسلمان حق نشتا نه بس سړیا اسلام دومره آسان نه دی او نو الله که دومره په آسانه جنت ته ورسېږي ډېر ګران کار دی دا ډېر ګران کار دی دا اسلام چې دا موت څومره ځان ته آسان کړی که داسې آسان وې د دې هندوستان ټول هندوانو سکانو به هم کلمه ووایي در سره دا لږه قرباني غواړي لږ به خپلې خېټې ته کورې م وې لږ به خپل ځان لاندې کې او بل به برکې هله به معامله حل کېږي که نه ولم نکو نطعم المسکینا مونږ غریب سره تعاون نه کولو دو ګناهونه شي یو ګناه څه وه د مانځه فکر را سره نشته دویم د غریب فکر را سره نو درېمه ګناه وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نخوض مع الخائضین او مونږه مشغوله کېدو د خلکو سره په فضلو کارونو کې هغه کار چې د هغې نه صحت ته فایده شته نه دین ته فایده شته دی فضل یو کار دی زه پکې نښتی وم ګپې شپې به م لګولې مونږ د ډېرو خلکو نه د ګپو شپو د وجې نه منځونه خطا کېږي دین رانه خطا کېږي د شپې ناوخته پورې فضول ناستو باندې مونږ نه دین خطا دی وکنا نخوض مع الخائضین مونږ فضولیاتو کې اخته زه تا پسې خبرې او ته ما پسې خبرې نن زمونږ خدا پیشه ګرځېدلی چې زه به تا پسې خبرې کوم او ته ما پسې خبرې کوې بس نن دې حتی خبره السلام علیکم څنګه ښې جوړې بعض دې نه بله خبره نشته پلان کې داسې او پلان کې داسې او پلان کې داسې دې ته نخوض مع الخائضین وایي فضولیاتو کې اخته د مسلمان عزت حیا مو لوټ کوله بس خبرې زړې اخوم په مسلمان چې دا بل به زه څنګه سپک کړم که د چا په خبرو څوک سپکېدی نو بیا خو مسله حل وه د چا په خبرو څوک نه سپکېږي څوک چې الله سپکي هغه به سپکي او څوک چې الله دروند کړي هغه به دروند وي انه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت یا الله ته چې څوک دوستو ګرځي هغه له څوک ذلت نشي ورکولی او ته چې دشمن کې هغه له څوک عزت نشي ورکولی د مخلوق په لاس کې عزت او ذلت نشته عزت او ذلت د الله په لاس کې دی دا ستا مسلمان پسې خبرې کول دا د سپي غپا د سپوږمۍ پسې دا سپی غاپي سپوږمۍ پسې خو د هغې ښایست کې فرق نه راځي ته یو مسلمان پسې سپکه وې ستا پر سپکو باندې د هغې عزت کې الله کمی نه راولي وکنا نخوض مع الخائضین مونږ فضولیاتو کې نښتي وو علما وایي د دې آیات لاندې دا خبرې دي چې کوم سړی په منبر باندې یا په بیانونو کې د صحابه کرامو نقصانات امت ته بیانوي دا هم په دې کې داخل دی پلانکي صحابي دا کار غلط کړی پلانکي دا کار غلط کړی تاسو توره کړی دا یاد ساتئ ته چې چا پسې خبرې کې ځان به د هغه برابر ګرځې هله به خبرې کې ته ځان ته وګوره صحابي ته وګوره وی پلانکی خدا کار غلط کړي نه خوله دې ماته دیو دا خوله دې ماته شه صحابي ته وګوره ځان ته وګوره وړه خوله دومره غټه خبره کې مفتی محمد شفیع رحم الله معارف القرآن کې وی صحابو باندې خبرې کولو د پاره صحابیت شرط دی صحابي به صحابي پسې خبرې کوي د بل چا مجال نه پیدا کېږي چې د صحابي پسې خبرې وکړي
دا څه خبرې کوې ته یاره پلانکي وی دا کا علي صاحب دا کار کړی امیر معاویه دا کار کړی تا څه کړي دي ته ځان ته وګوره صحابو پسې چې څو خبرې کوي الله به هغه تباه کوي ګوره چې هر صحابي هر یو صحابي الله هغه خلک بخلي دي ټول جنتیان دي وکلا وعد الله الحسنى ټول صحابو سره د الله د مخه د جنت وعده او لنډه نمونه دنیا کې پرته ده د صحابو 1000 شیعګانو والی دا د صحابو 1000 دی یو خيار سړی بزان خو کی یو خيارم ځان نه خوګي او دا د صحابو 1000 والی دي روغ جوړ براشي او پچړو ځان وਹੀ خو صحابو 1000 والی عقل الله ته غشت دته دا دین ښکار دا د صحابو 1000 په لګیدل کسو کا زاریان ګوري د صحابو د شیعګان دي بس ګورو دا د صحابو 1000 دي زارونه په زور باندې خوګي دا الله ول دنیا کې سزا ورکړي دا نو كنا نخوض مع الخائضين درېما ګناوي زمون داوا چې مونږ با صحابو په سبد رده ویلې دام صحابو په سبد رده دي یاره یو ګور حضرت عثمان د جمعې دویم اذان کړی دی په دې دین زو تخپویدو کو عثمان رضی الله عنه په خپویږي په دې دین باندې زو تخپویدو کو ابی ابن کعب رضی الله عنه خپویږي په دې دین زو تخپویدو کو عمر رضی الله عنه خپویدو چې عمر رضی الله عنه په شل رکعو تراو باندې ابی ابن کعب رضی الله عنه ته شاباسه ور کړي چې تاسو شل رکعات تراوی په جمعو کې دا خو ډیر خکارو اوس هغه په دین نه پوهېدو دا بزرګ په دین پوهېږي عثمان رضی الله عنه جمعې په ورځ دویم اذان وکړو په دین نه پوهېږي او دی په دین پوهېږي صحابه کرامو 3 طلاق په 3 حساب کړي په دین نه پوهېدل او دی په دین پوهېږي ویره دي پیغمبر دا پیغمبر زمانہ باندې ته خپوي دي که صحابه په خپوي ده او سوچ خبره را زما د پلار شکل به ما ته خیاد وي که زما زوی ته به خیاد وي سوچو که زما د پلار د تورونه به زه په خبرم که زما زوی به خبري چې کوم سړی د پیغمبر زمانه ته نږدې دی نه د پیغمبر په عادتونو خپوي دی وجه نه ډېر احتیاط پکار دی په دین کې صحابه کرام دا زمون د پاره د ستوري او د رڼا او د ټارچ حیثیت دی مونږ د هغې په رڼا باندې به جنت ته ځان رسو بهرحال نو دا 3 ګناهونه شو څلورم وکنا نکذب بیوم الدین مونږ قیامت دروجن ګڼلو قیامت بلا کله وي مړه سړي دا مولیانو ازګار دي د دې مولیانو بل کار نشته دا خو او زمون بل کار نشته و دا کار دی تا ته دین بیانو کړ شکر دی دا لوی کار دی دین بیانو دا د پیغمبر ډیپټي د پیغمبر بل کار دوم دین خلکو ته بیانول خدا ځان غم کوا تبوي چې زندگی می پاتې د مرګ څخه پته نه لګي دا مرګ نه په بیماری دی نه په بوډاتوب دی نه به د الله د مخه ټیم مقرر دی ډېر بیمارانی د مرګ په غاړه او په خونه ولاړې هغه الله ښه کړي او روغ لاړ شي بوډاګان ژوندي وي او ځوانان لاړ شي خاورې شي د مرګ څه پته لګي زما عزتمند مرګ په عمر نه دی په بیماری نه دی دا د الله د مخه دی له یو ټیم مقرر شوی دی څه پته لګي ډېر مسلمانان مونږ سره به دې جنبي صفونو کې ناستو نن د خاورو لاندې ډېر ځوانان به مونږ سره ناڅ پاس وګپې به یې لګولې نن د خاورو لاندې پراته دي محتاط سره هم دا فیصله زر کېدو والا دا زر کېدو والا نو د دین یو خبره به هم سپکه نه ګڼي اوس دا 4 ګناهونه اوس وګوره چې مونږ کې شته د مونځ قدر دی امت پرېښی دی مونږ مونځ قدر نه کوو دارنګه د غریب سره تعاون مونږه پرېښی دی دریم فضولیاتو له مونږ کار ویلی دی فضول ناسته فضول لاړه فضول تعلقات ګپې شپې دا زمونږ نن پیشه ګرځېدلی او د دین خبرو پورې خندا دا زمونږ نن عادت ګرځېدلی دی حتی اتانا الیقین وی تر دې چې مونږ له قیامت رالو
بس قیامت رالو تر قیامت مرگ رالو یقین وې مرگ ته دا مرگ ته یقین ولې وې اے دنیا کې داسې خلک شته چې هغوی پیغمبر نه مني قرآن نه مني جنت نه مني جهنم نه مني د قبر عذاب نه مني اے داسې خلک شته دی چې هغوی الله نه مني لیکن دنیا کې داسې خلک نشته دی چې هغه مرګ نه مني ټوله دنیا انسانان پیریان مسلمانان کافر مرغان ټول مخلوق مرګ مني نو مرګ ته قرآن کې یقین ویلی دی حتی اتانا الیقین اے توبه مې وی ونه ښکله دی حتی اتانا الیقین نه دا معلومیږي که یو انسان هر څومره لوی مجرم دی هر څومره لوی مجرم دی خو د مرګ نه وړاندې توبه وښکله نو الله دله بخښنه کوونکی دی الله به بخي توبه الله سره روغه ده او چې مرګ زلکدن شروع شو بیا الله را چا توبه نه قبلې بیا را چا توبه الله رب کریم زما عزتمندو نه قبل بهرحال زما عزتمندو تاسو څو ګورئ معمولي غونتې یخني ده ټول پریشان یو که نه یاره و یخني ده و یخني ده برداشت نه بهر ده خبره نه وایه چې د سقر به څه حال وي هغه یخ جهنم بلا څنګه ها دا خو دنیا ده یخ جهنم بلا څنګه د هغې به څنګه یخني وي ته د دنیا دا عارضي چې اسباب شته صادر شته کوټ شته کمبل شته جرابه شته هور درته شته اسباب درته برابر دي هغه جهنم کې اسباب نشته هلته کوټ نشته صادر نشته کمبل نشته هلته به ورسره بیا څه کې د هغې دپاره توبه وښکل پکار دي دا یخ جهنم د بلمازه د شومپړقه هغه سړی چې فضولیات کوي او دین ته سپک ګوري دا د هغه ځای دی زما عزتمند بهی د دې نه توبه وښکل پکار دي الله سره زما عزتمندو روغ وکړي چاندې وایي الله سره تعلق وساتئ زما عزتمندو د آخرت فکر او سوچ دې ته ډېر لوی ضرورت دی او دا به پس کیږي دا به الله سره په جوړ باندې کیږي الله سره په تعلق باندې زما عزتمندو کیږي دیو جن زما عزتمندو جمعتون آباد کئی اللہ سرا روغ با پیدا شي جمعتون آباد کئی خواہ منزون لپٹیم بانے را دی ابای دا اللہ کتاب تکینے قرآن تکینے خواہ دا درسا منگا شپک کالو کے الحمدللہ و رسیو او انشاءاللہ یو سورزو کی بیا شروع کو منگا صرف دا دی موسم دا وجہ نا چه ورزی لنڈی دی دا ملگری را رسیدے نشی نو دا غي وجه نه مونږ یو سورز انتظار کوو او په دې ملګرو زما اراده ده چې انشاءالله هر سړی کور لازم ور والا ډبو ما چې سبا د قیامت په ورځ څوک دا بانه ونه کړي چې ما ته جي پته نه وه ملګري ته ویل انشاءالله زوبه د هر سړي ور به ډبو چې بی قرآن درس به شروع کېږي راشه قرآن ته کېنه دغه مسلمانانو خواریو که شپږ کاله ناستو قرآن ته دا د ټول دنیا مخ کې الله ولا عزت ورکو تعالی هم سبا الله دا عزت درکې دا ګوره قرآن والا ډېر لوی شان دی الله وی د قرآن ظالم بم جنت ته بوزما ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله وی قرآن چې سو خوښ کمه نو خپل کتاب ته کېنو ما خوی گورا او دنیا والاو زما قرآن والا پس خبر مکوا چه گورا قرآن درس تناس دے و دا غلطی کئی او گورا قرآن تناس دے و دا کار کئی اللہ وی واورا فمنهم ظالم قرآن تناس دے و گناتی کی گی ظالم لنفسه قرآن والا دے گناہ شوی دا ظالم دے ومنهم مقتصد بعضی گزارہ کئی سر په سر دی نیکی او ګناه ومنهم سابق بالخیرات او بعضو چې دی هغه دا دی چې ګناه نه کوي ثوابونو ته یې کار ویلی دی نو الله څه وایي وایي جنات عدن یدخلونها سوره فاطر دی وایي دا د قرآن ظالم بم جنت ته بوزم دا د قرآن ګناهګار
چې قرآن ته ناست دی او ګناهونه یې کړي وي دم جنت دی جنات عدن یدخلونها او یوازې جنت نه یحلون فیها من اساور من ذهب الله وی د قرآن والا او له جنت کې د سرو زرو د ملغلرو بنګړي ورچوما بیا وی ولباسهم فیها حریر او د ورېښمو جامې به والا ورچوم څومره لوی مقام دی د قرآن والا اوس مونږ نه کینو زما عزتمن اوس مونږ چې نه کینو دا به زمونږ کمې وي زما عزتمن دا به زمونږ ډېر غټ کمې وي یو واقعه درته بیانوم بیا تقریر ختموم زمونږ د قراو حضراتو کې یو قاري تیر شوی دی قاري حمزه رحمه الله ډېر لوی قاري تیر شوی یو راوي وایي زه سهار رالمه وی چې مې کته حمزه رحمه الله خاورو کې داسې اوړي جاړي او چغې وي مې ورته چې حمزه ولې چې بېګا مې خوب لیدلی دی خوب مې لیدلی دی څنګه خوب دې لیدلی دی قیامت قائم شوی دی وی آواز وشي چې قرآن والا د دې خلکو نه جدا شي وی زم پکې جدا شو و یو ځای ته لاړو چې هلته د قرآن اوازونه دي وی ما ته وی حمزه قرآن وایا وی ما قرآن شروع کو خوب دی سورہ انعام میں شروع کو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وی دا میں وی دی آیات تراو رسیدم چی وهو القاہر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر وی ما تو حمزہ دارات ہوا زورور یم کنا میں چی ولی نربا زوروری وی وایا سورہ انعام میں ختم کو آراف میں شروع چی آراف میں ختم کو وی ما تو حمزہ چانا دی قرآن ویلے رے وی ما وردی اخبر استاد سلیمان نمی قرآن ویلے رے اگا چانا ویلے رے وی اگا اخبر استاد یحیان قرآن ویلے رے اگا چانا ویلے رے اگا اخبر استاد عبدالرحمن سلمین قرآن ویلے اگا چانا ویلے اگا ستاسو دا پیغمبر دا ترزوی علی المرتضان قرآن ویلے علی سیب تا چا قرآن ویلے رے وی علی سیب تا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ویلے رے محمد الرسول اللہ تا قرآن چا روڑے رے اے جبریل روڑے رے اے جبریل تا چا قرآن ورکڑے رے وی زا چپ شما میں تیوائے کنا حمزہ جبریل تا چا قرآن ورکڑے زبیا چپ شما دے حیبت در رب العزتنا وی ما تیوائے کنا حمزہ چے اللہ تا قرآن ورکڑے رے وی مائی چے ربا تاسو جبریل قرآن ورکڑے رے وی خواورا حمزہ تام رشتیا ویلی ستا استاذ سلیمانم رشتیا ویلی داغو استاذ یحیام رشتیا وی داغو استاذ عبدالرحمن سلمیم رشتیا ویلی دی داغو استاذ علی المرتضی رشتیا ویلی دی داغو استاذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتیا وی او جبریلم رشتیا وی او زم رشتیا وی ما قرآن والا زی تاسو ټول ماو بخلی او جنت میں دل در کو وی چې دا میں واوری دسترگ میں اغاڑولی نا شاگر تا وی جڑا برار ولی نرازی ما گنانگار او دا سی خوب ما گندا دا قرآن والا و شان دے وی قرآن تا بکینو انشاءاللہ گا خیری افتانی مکہ انشاءاللہ دا درش طول 60 منٹ ترجمہ وی 60 منٹ زیاد نوی 20 منٹ 25 منٹ ترجمہ را دا سر نبا شروع کی گی لکه څنګه چې دې ملګرو ماشاءالله دی 2 ځل دا ختم وکړو یو ځل 2014 کې وشو هغې نه بعد بیا شروع شو د 2020 ته ورځ د ژوند هېڅ پته نه لګي زما عزتمندو هېڅ پته نه لګي سبا که دې حال کې مړ شوي که نه نو د قرآن شاګردانو کې به د قیامت په ورځ پاسې او قرآن د خپل ویونکي دپاره جګړه کوي د الله په دربار کې نو الله دې وکړي چې زمونږ دپاره جګړه وکړي بای ټولو ملګرو له دا دعوت دی ځوانانو له بالخصوص مشرانو سپینروبو له چاله قرآن ورځي عبارت قرآن دی راخلي هغې ته دې کیني که چاله قرآن داسې نه ورځي بل ملګري سره دې کیني خو 60 منټه ټیم دی که نه 60 منټو کې هېڅ هم نه کېږي د دنیا څه نه نړېږي چې تا ته څه نقصان به ورسېږي خو د الله کتاب روزانه 60 منټه ترجمې له ورکوه الله به دې زندګۍ کې برکت واچي که نورې سم نی 15 وخته جمع به برابر شي مونږ سره به پابندۍ سره شي زما وروره
نو تاسو ټولو ملګرو له ځوانانو له مشرانو کشرانو ټولو له دا دعوت دی ان شاء الله هفته نیمه کې به مونږ درس شروع کوو که خیري بیا به دوباره اعلان کوو چې کله درس کوو خو جمعه کې هم درته اعلان وکړو ان شاء الله ګشتونه به هم کوو دې لپاره ټول ملګرو له درخواست دی چې د الله د رضا لپاره درس کې سوال الله به د عمل تو الله دې مونږ او تاسو ټولو ته عمل توفیق نصیب کړي. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.